داسې کلمې درته ښایم چې کله یې ووایئ لمونځ مو پرې قبلیږي، عملونه مو پرې الله پاک مني، او تر ټولو مهمه دا چې هر هغه څه چې تاسې په دې کلماتو باندې له الله پاک نه وغواړئ حتما یې درکوي انشاءالله. دا کلمې تر عرشه پورې رسیږي، د اسمانونو دروازې پرانیزي او په عرش کې ستا نوم اخیستل کیږي. سبحان الله. ابن عمر رضی الله عنه وایي کله چې ما دا کلمې اوریدلي له هغې وروسته مې بیا نه دي هیرې کړي، همیشه مې ویلې دي. تاسې هم دا کلمې زده کړئ او عمل پرې وکړئ، او تر ټولو مهمه دا چې نورو خلکو سره یې شریک کړئ، تاسې ته به هم ثواب رسیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات ته یوه ورځ دننه شو، یو کس په لمانځه باندې ولاړو، له قامت وروسته له الله اکبر یا تکبیر وروسته او له الحمدلله مخکې نه یې دا دعا وویله: الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واصیله. دا کلمې زه بیا تکراروم، ځان سره یې ولیکئ، حفظ یې کئ، عمل پرې کوئ، همیشه یې وایئ، په لمانځه کې له لمانځه بهر هر ځای چې ویلی شئ دا له دعا مخکې وایئ، بیا ورپسې دعا کوئ، الله پاک به مو هره دعا قبلوي. الله اکبر کبیره والحمد لله کثیره وسبحان الله بکرة واصیله. کله چې دا کلمات رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېدل، پوښتنه یې وکړه چې چا دا کلمات وویل؟ هغه صحابي ویل چې انا یا رسول الله، ما وویل. ویل چې دا خو زما ډېر خوښ شو، او تر ټولو مهمه دا چې د اسمان دروازې ورته پرانیستل شوې. سبحان الله، څومره عجیبه. السلام علیکم.